کندهار هغه ولایت دی چې د تازه میوې ترڅنګ هر کال تر 150,000 ټنه پورې وچه میوه بهرنیو هیوادونو ته صادروي. په دې ولایت کې د سوداګرۍ خونې مشر نصر الله ظهیر وایي چې روان کال کې څه باندې 20,000 ټنه انځر صادر شوي، خو له پاکستان سره د افغانستان سیاسي ستونزو د دوی پر سوداګرۍ منفي اغیز کړی دی. هغه وایي د دې ترڅنګ پر وچې او تازه میوو د ګاونډیو هیوادونو لخوا د زیاتې مالیې وضع کول هم ورته زیان اړولی دی او تر اوسه د انځرو درېیمه برخه هم نه دي لیږلي. موږ په وارو خپل حکومت ته هم ویلي دي، د پاکستان حکومت ته مو هم ویلي دي، د کونسلګرۍ او د سفارت د لارې څخه چې تاسې د تجارت و سیاست مه سره ګډوئ. وام خو حکومتونه دي د مابینځ کې خامخا به مشکلات سره راځي، سیاسي دغه راځي مابینځ ته، یعنې د تجارت سره تړاو مور کوي. او خو بدبختانه بیا هم زموږ په هڅو باندې زموږ په خوله نه کېږي. اوس هوایي دهلیز رښتیا هم څه سږ کال در اوسه پر یو پرواز هم موږ نه دی کړی، نو سیزن اړ زموږ پر خلاصېدو دی. دی پر حکومت هم نیوکه کوي چې د هوایي دهلیزونو د پرانیستلو خبره هم یوازې شعاري بڼه لري او تر اوسه دوی ته کومه ګټه نه ده رسېدلې. په ورته وخت کې د وچو انځرو سوداګر وایي چې د پاکستان له لوري د وچو میوو پر موټرونو د مالیې د زیاتوالي له امله سږ کال ورته په میلیونونو افغانیو زیانونه اوښتي دي. دوی له دولت څخه غواړي چې له اروپایي هیوادونو سره یې سوداګریزې اړیکې وتړي. دنیا په سطح باندې دا قانون ده، سیاست جدا ده، تجارت جدا ده، خو زمونږ په دې ملک یو لکه ګاونډیانو سره سیاست او تجارت ګډ وډ ده. که د سیاست خبرې سمې وي تجارت هم سمې، که سیاست خرابه سه بس تجارت په ورګډ ده وروره تجاران ورسره خرابه وي، لارې بند دي، مالونه نه پرېږدي، ټکس پې زیات کړي. کله چې د افغانستان د میوو عواید راسي پاکستان په ټکس زیات کړي، کله چې پاکستان شی را دې خوا ته راځي دلته افغانستان په زیات کړي. دغه تربګنۍ روانې دي وروره، زول تجارانو لا هم خېږي. کوم خبرې دولت کړي دي او وایي په اړه باندې غونه کومک غونه مالونه نه تللي دي او نه ځي، خو دغه زمیني لارې چې کومه مخکې سهولتونه هغه مو سخت شوي دي. مالیان ډېره ده او داسې چې اوس هندوستان ته مال وړي په میدان کې ډېر دوی ته دغه نه ورکوي چې مثلا ډېر مال بار کړي، او مالیه هم ډېره ده. د دې باید چې دولت دا غوښتنه چې موږ د دې مالیه لږ کړي او تجاران کولی شي بیا ډېر خرید وکړي. د دوی د معلوماتو له مخې چې له تېرو 3 میاشتو څخه د تورخم پر دروازه د وچې میوې موټرونو درولي وه او اجازه یې نه ورکول چې زیات زیانونه یې هم د همدې 3 میاشتو په موده کې ورته واوښتل. قدرت الله رضوان، میلمه راډیو، کندهار.